په افغانستان کې د ناروې او سویډن هېوادونو سفیرانو د یونیسف ادارې عمومي مشرې د ولایت ته د سفر په ترڅ کې ننګرهار والي سره د لیدنې پر مهال وویل چې بېلابېلو مؤسسو ته د ورکړل شوي فنډ د مصرفولو په اړه ارزونه کوي او هم به په راتلونکي کې د خپلو مرستو لمن لا پراخه کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ناروې او سویډن هېوادونو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د یو شمېر مؤسسو له لارې د کډوالو، مور او ماشوم، روغتیا، پوهنې او نورو اړینو برخو کې په خپل وخت مرستې کړي دي. نوموړي زیاته کړه هېواد ته د کډوالۍ راستنه شوو 80% په ننګرهار کې مېشت شوي چې د روغتیا او پوهنې سکتورونه یې هم یو څه اغېزمن کړي دي. په ټولو برخو کې ستاسو د هېوادونو مرستې د افغانانو لپاره ډېرې زیاتې مفیدې، ګټورې او د قدر او د ستایلو وړ دي. خو هیله مې دا ده چې تاسو په دې سفر کې یو له هغو موسساتو سره چې تاسو ورسره مالي مرسته کوئ، تاسو بودیجه ورته ورکوئ، یو زموږ د ډیپارټمنټونو سره یو ځای چې دوی وخت په وخت ارزونې لري، یوه دقیقه ارزونه سره شي په هغو برخو کې چې لا تر اوسه پورې مشکلات، چالشونه شته، نیمګړتیاوې شته، هغه برخې مشخصې شي او د راتلونکي دپاره د کومکونو د معاصریت او د اغېزمنتوب دپاره نوي ګامونه واخیستل شي. هغه همداراز وویل په دې ولایت کې د پولي یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې لامل یې د ګاونډي هېواد څخه د راستنه شوو راتګ په ګوته کړ او هم یې ډاډ ورکړ چې د ولایتي ادارې په پوره همکارۍ به د ډېرېدو مخه ونیول شي. ننګرهار والي د ناروې او سویډن هېواد سفیرانو ته د پوهنې، روغتیا، کرنې، کډوالو او نورو اړینو برخو کې د لا زیاتو مرستو وړاندیزونه وکړل. په هېواد کې د ناروې سفیر ماریس کاري او د سویډن سفیر توبیاس تابریج وویل د پخوا راهیسې افغانستان سره په انکشافي او نورو اړینو برخو کې بشري مرستې کوي. دوی زیاته کړه د یونیسف ادارې سره به په ګډه کار کوي چې د روغتیا، پوهنې او د ښځو پیاوړتیا د راتلونکو مرستو په سر کې ځانګړی ځای لري. د یونیسف ادارې عمومي مشرې عدلي خضر له ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې دوی سره د بېلابېلو پروګرامونو په ښه پلي کېدو او تنظیم کې پوره همکاري کړې. نوموړي زیاته کړه ناروې او سویډن د نړۍ له هغو شپږو هېوادونو له ډلې څخه دی چې یونیسف، DRC، NRC او نورو مرستندویه مؤسسو ته فنډ ورکوي. د یادونې وړ ده چې د وري په 20 د یادې لیدنې پر مهال د ننګرهار مستوفي سربیره د پوهنې، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، کډوالو، کار او ټولنیزو چارو، اقتصاد، بهرنۍ چارو او د سولې ولایتي کمیټې رئیسانو هم شتون درلود.